حضرت موسی علیہ السلام یو ځل په لاره تېرېده، یو سړی لګیا دی رب العالمین ته زاري کوي، یو جاړي وته چې موسی علیہ السلام په ورغی، هغه سړي ته وایي ولې؟ وایي د خدای د قهر نه یېرېږم ځکه جاړه. ته څوک یې؟ وایي زه موسی یم د بني اسرائیل. ورته غاړه وت لاسونه یې وله ښکل کړل، ځکه د دې پیغمبر د هغه هم دونه امتو زمونږ د نبي علیه السلام د امت غوندې خو نو کم، خو لکه د نورو پیغمبرانو نه امت زیات. وی حضرت د الله پیغمبر چرته دی؟ وی تور ته ځم د الله ملاقات له. یا زما یو سوال خو الله ته وکړه. وایه څه سوال دی؟ الله ته ده ووایه چې ما خدای وبخي، دا جړېدونکې بنده ورته وایي. موسی علیه السلام تا به خدای بخي، ځکه څونه الله ته عبادت کې سجدې لګي او خدای ته جاړ. چې حضرت موسی علیه السلام څنګه تور ته لاړ او هغه الله سره خپل مناجات او ملاقات وکړه، د دې سړي درخواست یې ور مخکې کړ. الله په لاره روانم او زما یو امتي دی او لګیاو ډېر یې درته جړل او ډېر فریاد یې کو او عبادت کې لګیاو. نو ما دې تپوس وکړه چې د عبادت ولې کې؟ وی د خدای نه یېرېږم، الله ستا د یېرې نه. او بیا یو درخواست زما په ژبه تا ته کوي، زم سفارش کوم چې ته وبخه. وی الله په جلال کې راغی چې دغه سړی بلکل نه بخلي کېږي، نه بخم. ته د سفارش به نه کې، د یو ګناه کړی ده چې په هغې خبر دی او زه پې خبر یم. ګوره الله دونه پرده پوخ دی چې موسی علیه السلام هم پې پوه نه کړي چې دا څه ګناه وه، څوک نه خبر. داسې ګناه کړې ده چې په دې یو زه پوه یم او یو پې دغه سړی پوه دی، خو بلکل یې نه بخم. ورته وایه چې ستا بخشش نشته، عبادت کې کوه که نه کې مه کوه. موسی علیه السلام باندې خو جلال وخو چې د الله جلال په چا راشي هغې ته څوک ټینګېدی نه شي. واپس راغی. چې واپس راغی نو اتفاقا دا سړی بیا ملو شو. وی زما درخواست الله ته مخکې که او ستا درخواست مې مخکې که، څه چلو شو؟ وی خفه کېږه مه، خو ستا بخشش نشته. الله خو تا ته ډېر سخت غصه دی. څه ګناه دې کړې ده؟ تا هغه ګناه کړې ده چې الله وی بلکل یې نه بخم. دا دې څه ګناه کړې ده؟ سړی ورته وایي وی الله درته زما ګناه ونه ښوله. وی نه. نو وی چې الله په ما پرده واچوله نو زه ولې خپله پرده اوچته کړم؟ الله په ما ګوره دونه بخي نه سزا ورکوي، لیکن هغه پرده وله نه اوچتوي. او موږ څه کوو؟ من ستر علی مسلم ستر الله علیه فی الدنیا والآخره. حدیث کې راځي چې چا په مسلمان پرده واچوله الله به په دې سړي په دنیا او په آخر کې پرده واچوي. او موږ څه کوو؟ پرده اچوو نه، پرده اوچتوو. یو سړي کې به غلطي نه موږ ورپسې جوړوو، یو سړي کې به ګناه نه موږ ورپسې هلکه پلان کې دا چل د خدای بنده که پکې ده نو پټی کا، تا پیغمبر امتی الله ته جوړېږي. یو سړي کې غلطي ده پټی کا، یو سړي کې نقصان دی پټی کا. او موږ خلق په نقصان او غلطي خو پرېږده چې پکې نی ورپسې راوباسو، پلانکي کې دا چل دی او پلانکي کې دا چل دی. دا ډېره خطرناکه ګناه. وایي ښه نه الله په ما پرده واچوله او زه ښکاره کړمه، نه د الله رسول نه ښکاره کړم. وایي اوس به څه کوې؟ نو تا خو بخي نه. وایي که مې بخي او که مې نه بخي، عبادت زما کار دی، بخنه د خدای کار دی. عبادت خو وله نه پرېږدم، خفه کړی مې دی، نور یم خفه کړمه. خپل رب مې خفه کړی دی، غصه کړی مې دی، نور یم خفه کړم. که مې بخي که مې نه بخي، بخنه د هغه کار دی او عبادت زما کار دی، ورله به یې کوم او دقسې به ورته جاړم. او ولې؟ ځکه چې بل ذات نشته چې زه د ده نه لاړ شم او هغه ته وجاړم، او بل د بخنې خاوند نشته چې زه دا پرې پرېږدم او هغه له لاړ شم. نو د بخنې ذات هم دا دی او هغه ذات چې سړی ورته جاړي او فریاد ورته کوي هغه هم دغه دی. نو که ما بخي که نه بخي دقه جړه به ورته کوم او دې نه به ورته زیاته به کوم. دا زما کار دی او بخنه د هغه کار دی. څه موده پس موسی علیه السلام بیا لاړ تور ته، الله سره مناجات یې کو، رازداري کوله. چې فارغ شو نو رب العالمین ورته وی ای موسی، وی د هغه سړي هغه خبره خو دې ماله راوړې وه او چې واپس تلې در سره یې کومه خبره وکړه نو ادې ذکر نه کړه؟ وی الله واپس چې تلمه نو ما ته خو هغه داسې ووی او ته وی زه نه بخمه. وی اقه وخت مې وبخه چې هغه خپل عاجزي وکړه او خپل زاری وکړله. نو ما د خپل کتاب کې چې د عذابونو کوم کتاب دی هغې کې ورته نوم روان کو، د مغفرت او د رحم او د جنت په کتاب کې مې ورته نوم ولیکه. قسم په خدای که د خدای نه زیات رحم په بل چا کې وي. مونږ لګیا یو خفه کوو او بیا هم روزي را کوي، مونږ لګیا یو او خفه کوو یې بیا هم جامه را کوي، مونږ یې خفه کوو بیا هم عزت را کوي، مونږ یې خفه کوو بیا هم بچي را کوي، مونږ یې خفه کوو بیا هم خوشحالي را کوي.
ته خو به وکړې چا سره دا کار